د اسلامي امارت څخه د ملاتړ او غوښتنو ولسي غونډه د ختیځ میشتو قومي مشرانو او دینی عالمانو دا ستره ولسي غونډه چې په ختیځ کونړ کې د ولسي وګړو په نوښت جوړه شوې وه د ننګرهار د استخباراتو د رئیس ډاکټر بشیر په ګډون یو شمېر نور چارواکي هم ګډون والو. په دې غونډه کې په دې وروستیو کې د یو شمېر دینی عالمانو وژل کېدو ته په اشارې وویل شول چې یو شمېر کډۍ هڅه کوي ترڅو په دې چارې سره په هیواد کې مذهبي تفرقې واچوي. دلته ویناوالو د اسلامي امارت څخه د دغې چارې مخنیوي ترڅنګ وغوښتل چې مجاهدین د خلکو سره چال چلن ښه کړي. په دې نه بدناموم خو دومره خبره کوم چې دغه خلکو خلوق ته یو غبرګون جوړ کړي چې د دغې نه نور څه راولاړ نه شي. الله مکه د مذهب او دغه رنګه یو بل توفیق پسې رامنځته نه شي. یارو منګولو ته د خپل خلک مه پرېږدئ چې مانیارو منګولو کې واچوي. په هغوی هم دا واجب ده چې د افغانستان د سلامت لپاره، د افغانستان د ترقۍ لپاره، د افغانستان د جوړښت لپاره، په افغانستان کې د شرعي نظام د دفاع لپاره هم د دې غونډې ګډونوالو همدارس په تاکید سره د اسلامي امارت له رهبرۍ وغوښتل چې په هیواد کې د شپږم ټولګیو څخه د پورته نجونو پر مخ دې هم ښوونځي پرانیزي. د دې سربیره له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل شول چې د افغانستان کنګل شوي پیسې د ملت شتمني ده او باید د ستونزې د هوارۍ په پاري ژر تر ژره ازادي کړي. د پاکستان سره منګه غټه پوله او سرحد لرو خو زمونږ چاره نه کېږي، وس نه کېږي. زمونږ تګ راتګ چې دی هلته لازمن دی، هلته یو دلته ډېره دی، یو هلته ډېره دی. څرخې په دواړو خواو کې یو رقم یو قومونه اوسېږي. دا ټول سره نیم شوي دي، نیمه پلو او نیم دې پلو. د دې قومونو ترمنځ په تګ راتګ او د لارو په خلاصولو کې چې امارت اسلامي څومره کولی شي چې د ګاونډي ملک پاکستان سره دغه مشکلات حل. بل خوا دلته ویناوالو په تورخم او سپین بولدک دروازو پاکستان لوري ته په اوښتو کې د یو لړ ستونزو یادونه هم وکړه او د اسلامي امارت له مسؤلینو وغوښتل چې پاکستاني چارواکو سره د یو تفاهم له مخې په یادو دواړو لارو داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو لورو ته پراته پښتانه قومونه وکړی شي چې په اسانۍ تګ راتګ وکړي. پښتانه د تعلیم لپاره د خپل نظام نه غوښتنه کوو چې د پردي او د حیا او د عفت سره سره هغوی ته د تعلیم زمینه برابره شي. دا کوم مقاومت چې موږ شروع کړی دی، دې د اسلام کې بغاوت وایي، دې د اسلام کې فساد وایي، دې د اسلام کې مفسدین وایي، کوم چې باغین وایي. د یادې غونډې ګډونوالو د اسلامي امارت مسؤلینو بیا د خپل مسؤلیت اړوند برخو کې ولسي وګړو ته د هر راز همکاریو ټټر وواهه. څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه که د هر قوم سره تړاو لري، د هرې ژبې سره، د هر سم سره او د هر مذهب سره تړاو لري، دا د امارت اسلامي د چتر لاندې چې څوک دلته زندګي کوي دا د دوی مشترک کور دی. زمونږ د ټولو ولسونو نه دا غوښتنه ده، الله حکم کوي، الله موږ او تاسو د یووالي او د اتحاد حکم منته کوي او د الله حکم چې کوم دی دا فرض دی. دلته د مذهبي تفرقو اچونې خبره او د مخنیوي غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې په پلازمینه کابل کې په افغانستان کې د سلفي علماو مشر مولوي سردار ولی په مرموز ډول ووژل شو. سباون ساحل، وحدت نیوز، کونړ.